سلامونه ګرانو دوستانو. یو شمېر دوستانو پوښتنه کوله چې سږ کال به د افغانستان او پاکستان څخه څومره حاجیان په حج مراسمو کې ګډون کوي. نو ګرانو دوستانو، د سعودي عربستان حکومت چې د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره کوم سرشمېرنه اعلان کړې ده، نو 80,000 کسان به د پاکستان څخه په حج مراسمو کې ګډون کوي او د افغانستان څخه به په ډېر کم تعداد 14,550 نفر چې دي دا به سږ کال د حج فریضې لپاره سعودي عربستان ته راځي او دلته به حج فریضه ادا کوي. ډېر دوستان د داخل د حج په اړه هم پوښتنه کوي چې په داخل د حاجیانو لپاره به د دوی به څه پروسیجر او د دوی لپاره به څه ډول نوملیکنه کیږي. هغه نو وخت سره به دوی وایي، خو ډېر احتمال شته دی چې دا ځل فیصدي چې دی د بهرنیو هیوادونو لپاره ډېره ده او داخل د کسانو لپاره په 100 کې ممکن 15 یا 14% د داخل کسانو لپاره اوسي. نو هر کله چې تازه معلومات راغلل د حج د رجسټریشن په اړه چې څه ډول حج ته ثبت نام وکړو، نو بیا بالاخره تاسو سره په بله ویډیو کې مکمل ډول تفصیل شریک کوم.